بانو د قران د پاره خلکو جیدادونه پریخي دي خلکو مالونه پریخي دي یو ټیم هغه مو چې قران باندې حمله وا د قران حفاظت باندې حمله وا د قران محافظینو باندې حمله وا اے ما تا خلا بیام الکانیو ما تا خلا بیام سړیو زما استاد جنس خو چې کم دی د مرد دی زوم ولیونه ما هغه عورت هغه خزه ذات سمیه رضی الله عنها میدان ته راوته د قران د عظمت د پاره خپل وجود د ټوکړې کو پیغام دنیا ته ورکو او خلکو یو خزه ذات ما زه یو خزه یم خو زه د قرآن عظمت باندې خپل ځان ټوکړه کولی شم خو د الله قرآن بې عزتۍ ته نشم پرېښودی سمیه قرباني ورکا یوازې سمیه قرباني ورنکا خبیب دار ته وختو بلال حبشي په ګرمو سکروټو واچولی شو له بیننه په ژوند باندې سرمن ووته زنیرنه سترګې وتې او مسلمانانو زما او ستا نه صرف موږ او تاسې نه دا قرباني خلک غواړي چې لږ په دې مجلس کې سبحان الله ووایئ لږ په اوچته الله اکبر ووایئ هغه خلکو څه قرباني ورکړې ده هغه خلکو خپل ځان ټوکړه ټوکړه کړی دی مګر د پیغمبر د دې عظیم کتاب د دې عظیم کلام دفاع یې کړې ده په هر حالت کې کړې ده زه وایم ولې ونه وایم قسم په الله اغم یو ټیمو امیری ماویه ودرېدلو په ټوله دنیا کې آواز اوچت کو که چا د الله کلام ته په بده سترګه وکتل زه امیری ماویه د هغه خلکو خلاف جهاد کوونکی یم او الحمدلله دغه وجه وه چې د قرآن سره محبت و ټوله دنیا خو نه خو په نیمه دنیا الحمدلله امیری ماویه د قرآن د برکته حکومت کړی دی دا د قرآن د برکت وجه وه دا د قرآن سره مینه وه د قرآن سره محبت و زما ستا محبت څه سره دی زما او ستا محبت خپل موبایل خپل یوټیوب چینل سره دی او خلکو محبت د الله کلام سره پکار دی مینه د الله کلام سره پکار ده زه چې نن کومه مینه د موبایل سره کوم دا مینه د قرآن سره پکار ده او عجیبه خبره دا ده چې زما او ستا په کلي علاقه کې کله د بېدینۍ پروګرامي او کله د بېدینۍ مجلس جوړي هر سړی هغې سره مینم کوي او که هغې پسې څوک خبره کوي لکه پلاني بد کار کړی نو دا د بلا بچی د هغه وکیل جوړ شي د هغه مجلس دفاع کوي خو افسوس زموږ په حال موږ قرآن ویلی نه دی موږ د مولا سره ناست نه یو موږ د قرآن شان نه دی کتلی د مدرسې شان مو نه دی کتلی د مدرسې هغه کردار مو نه دی کتلی د دې وجې نه زموږ ستاسو د قرآن سره محبت کم دی د دې وجې نه د قرآن سره مینه کمه ده زه وایم که تا د مدرسې او تا د مولا دنیاوي او اخروي کردار وکتلو انشاءالله العزیز په کومه ورځ باندې چې بیا څوک د مولا ګستاخي کوي ستا د طرف نه به دا پیغام وي چې او خلکو که څوک د مولا څوک د مدرسې سره مینه نه کوي ته د ایمان نشته دی د ده سره قرآن نشته دی د قرآن لوستی نه دی دا د مور نه حلالي پیدا نه دی بیا به پیغام دا وي خو نن پیغام موږ او تاسې د بېدینۍ عام کړی دی په فیسبوک ټیک ټاک یوټیوب هر سړی د دې دپاره لګی دی چې زه خپل چینل مخکې کړم زه خپل ټیک ټاک مخکې کړم خیر دی که د یو عالم د تنې نه سر کټ کړم او د سپي سر پې ولګوم خیر دی خیر دی که د یو عالم د تنې نه سر کټ کړم او د خنزیر سر پې